که غواړئ لپټاپ مو تر ډیره چارج وکړي نو له دې لارو چارو څخه کار واخلئ. که په لپټاپ کې کوم اړین کار کوئ او په ورته وخت کې بیټرۍ کار پرېږدي خو چارجر هم در سره نشته یا برق ته لاسرسی نه لرئ نو ښایي د زیاتو ستونزو سره مخامخ شئ. د بیټرۍ د لږ چارج له امله ښایي د یو څه وخت لپاره انټرنیټ وکاروئ، خو که په دفتر کې کار کوئ یا داسې اپلیکیشن کاروئ چې د پام وړ پروسس کولو ځواک ته اړتیا لري نو د لپټاپ بیټرۍ به تر ډیره درته کار ونه کړي. دا چې د لپټاپ بیټرۍ ولې ژر ختمیږي ډیر لاملونه لري، خو که وینډوز 11 کاروئ نو د مایکروسافت په اپریټینګ سیستم کې داسې ډیر تنظیمات شته چې په مرسته یې د کمپیوټر بیټرۍ تر ډیره کارولای شئ. لومړی د اپلیکیشنونو شالید د تازه کولو مخه ونیسئ. تنظیماتو ته لاړ شئ، هلته د سیستم آپشن پیدا کړئ او په هغه کې د پاور اینډ بیټرۍ پر آپشن کلیک وکړئ او هلته د ټرن آن آپشن کې پر بیټرۍ سیویر یو سلن انتخاب کړئ. دوهم، د سکرین لپاره د تازه کولو کچه کمه کړئ. تنظیماتو ته لاړ شئ، هلته سیستم کې په ډسپلی کلیک وکړئ او هلته د ایډوانس ډسپلی آپشن ته لاړ شئ او د لږ تازه کېدو کچه انتخاب کړئ. دریم، تیاره شالید یا بیکګراوند وکاروئ. که وینډوز 11 کاروئ او سیستم یې د اولید ډسپلی لري نو کولای شئ چې د تیاره شالید په کارولو سره بیټرۍ تر ډیره وکاروئ. د دې لپاره تنظیماتو ته لاړ شئ او هلته په پرسنلایز باندې کلیک وکړئ او تیاره تیم وټاکئ. نو دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ ترڅو زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.